اهلینا وسهلینا یا بابوجي په لاس کې دې نیولي کاغذونه ما ته ښکاري لکه چې خلکو ته واپس کوي ټول قرضونه او وطن ته دې راغلي ټالرونه یا بابوجي یا شیخ الامن پسنده د خېټې لاره مې ده بنده دا کاغذونه د قرضونو نه دي یا شیخ امن پسنده دا کاغذونه مې راوړي دي او افغانستان ته مې ضمانت راوړی دي دې دمانه پوخ ضمانت غوښتولو چې پوخ ضمانت راوړي بیا په لارې خلاصو نو ما ضمانت راوړی دي چې خیره دروازې خلاصې کړي او ته مې جرګه وکړه ته مې فیصله وکړه یا شیخ امن پسنده افرین یا بابوجي نو دا سود مم دو میاشتې مخکې کړی ولو نه به م کتل دومره کړاوونه خو بیا دې هم صحیح کار کړی دی یا مولوي صاحب راغلي کاغذونه وکړه دستخطونه چې حل شي دا مشکلاتونه چې ودې کړو جرګونه یا شیخ امن پسنده په مخ کې دې بیخي نور نشته دی که نه خبره تهې ده که نه چې موږ به خپل عوام نه پوښتنه وکړو ته خیره خیره چې هغې به څه ویلي بس موږ به هغه ومنو او دا کاغذونه که ته عمران خان صاحب په لاس کې راوړو نو هله به م کولی شو چې دستخط هم پرې کړو خو د دې بابوجي په لاس کې راغلي دي نو خیر دی یو ځلې بیا به موږ د خپل ولس نه پوښتنه وکړو چې دستخط پرې وکړو او که نه یا شیخ الامن پسنده نو دا اوس پکې کومه خبره شو عمران خان پکې د کومې خوا نه راغی هغو په جیل کې دی بندي دی که نه خو زه خیر دی راکې عمران خان دا کاغذونه ته واخله او ته ورته ووایه چې دستخط پرې وکړي چې د خیره سره دا مشکلات حل شي که نه راوړه بابوجي د کار سړی نه د لاس نه د خلک کاغذونه هم نه اخلي بالمازه لږ سم ګرځه او سم ادب زده کړه او ګوره دومره د ځان شرمولی دی خلک د کاغذونه هم د لاس نه اخلي یا بابوجي نه که نه عمران خان صاحب په دې باندې د بابوجي لاسونه او ګوتې لګېدلې دي نو ته به داسې چلوي که نه چې ته به نوي کاغذونه د خیره سره راوړي په هغې به د خیره بیا موږ دستخط کوو په دې باندې خو بیخي درته نه کوو یا نفرتینه او د بابوجي نه یاره مولوي صاحب وکړه پرې دستخطینه که دا اوس نوي کاغذونه راوړي نه نو په دې باندې خو ټیم لګېږي که نه نو هلکه دا مشکلاتینه خلک به تمدینه او د تورخم دروازه خلاصوینه وایي عمران خینه ته مو ورته وکړه که نه لږ مینتونه شیخ الامن پسنده دا خبره ورته درځم سلو په سلو کې منمه چې د بابوجي د لاس کوم کار کېږي که نه نو هغه ډېر بېکاره کار وي نو په دې خاطر ښه ده چې موږ نوي کاغذونه راوړو چې د خیر سره به ټول عمر کې دا دروازې او دا مشکلات د افغانستان او د پاکستان ترمنځ بیا را نه شي که نه یا افغانانو او پاکستانیانو که ستاسو مشکل نه حلیږي که نه نو موږ ایرانیان راغلي یو که نه نو چې ستاسو مشکل حل کړو که د عربانو د لاسه نه کېږي نو موږ تیار یو چې ستاسو مشکلات حل کړو یا اوښیني ته خپله د ټرمپ سره اخته یي د ټرمپ نه ځان خلاص که بیا به زموږ مشکلات حلې موږ بس پرېږده د عربانو ته او عربانو باندې به خپل مشکلات حلو او یا بابوجي خو لږې بالمازه ده که نه پرې ونه کړې خبره د خیرونه او ته به دې چلو کې چې را به وړې نوي کاغذونه عمران خان ته به په لاس کې ورکوینه بیا به مشکلات حلوینه او انشاءالله موږ به د ایران او د امریکا هم مشکلات حلوینه نو تا سره غم نشته دینه او موږ به ګورو پروګرام ته ورګیینه